درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ. پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي پر نړیوالې ټولنې نیوکه کړې چې د میلیونونو افغان کډوالو د ملاتړ بنسټیزې ژمنې هم نه پوره کوي. د ایراني رسنیو په وینا د ایران استازي امیر سعید ایرواني ویلي چې د 2026 کال لپاره نړیواله مالي مرسته تر 80 سلنه راکمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې ایران نشي کولی د 6 میلیونه افغان وګړو درون بار یوازې په اوږو یوسي او دا کار د نړیوالو د مسؤلیت د شریکولو اصل نقضوي. ایرواني د زلمی خلیلزاد څرګندونې هم رد کړي او ویلي دي چې ایران یوازې بې اسنادو افغانان ستنوي. په ننګرهار کې د غنیو حاصلات او د غوړي د تولید کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په ننګرهار کې د 143,850 ټنه غنیو له حاصلاتو څخه به د راتلونکي کرکیلې او شربت ترڅنګ 9,200 ټنه غوړه ترلاسه شي. د 2000 میټریک ټنه څخه به د راتلونکي کار لپاره استفاده وشي. 5000 میټریک ټنه به دغه د غنیو دا په تازه او شربت شکل مصرف شي. د پات څخه به غوړه جوړیږي. نو زموږ اټکل دا چې سکل به مونږ 9,200 میټریک ټنه د ګوړې تولید ولرو چې د تیر کلونو په نسبت په کافي اندازه زیاتوالی پکې راغلی دی، ځکه مونږ سکل 9,200 بزګرانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړه. د دغه ولایت په کامې، بېسود، کوز کونړ، ګوشتي، لالپورې او بټي کوټ ولسوالیو کې غني کرل شوي چې تر ټولو زیاته کرکیله او ګاڼې یې په کامې ولسوالۍ کې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ د ایران او پاکستانه 4,301 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 830 کورنۍ چې 4,301 کسان کېږي هیواد ته راستنې شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچې، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې یادو کډوالو ته د مخابراتي شبکو 640 سیم کارتونه هم ویشل شوي دي. او په غزه کې د باران او طوفان له امله 14 تنه مړه شوي. د راپورونو له مخې هغه کورنۍ چې د اسرائیلو د جګړې له امله بې ځایه شوي دي طوفان او سړې هوا له امله له مرګوني وضعیت سره مخ دي. فلسطیني چارواکو ویلي چې پرون د غزې د شمال په بیرالانجا سیمه کې د طوفان له کبله د بې ځایه شوو یو کور نړېدلی چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. د راپورونو له مخې د غزې ښار په رمال سیمه کې 2 نور کسان هغه مهال مړه شول چې یو دیوال د کډوالو په کېږدۍ راونړېد. غزه کې روغتیایي کارکوونکو ویلي د یخنۍ او سړې هوا له امله د مړو شمېر په بېسارې توګه لوړه شوې ده. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.